کندهار په ریګستان ولسوالۍ کې د ډیورن فرضي کرښې دې غاړې ته د افغانستان خاوره کې د پاکستان لخوا جوړ شوي تاسیسات له منځه یوړل شول. دا پیښه نن له غرمې وروسته ماسپښین مهال شوې ده. د کندهار د والي ویان مولوي محمود اعظام پژواک خبري اژانس ته وویل پاکستاني ځواکونه د دغه ولایت په ریګستان ولسوالۍ کې له ډیورن فرضي کرښې راتېر شوي وو او د افغانستان په خاوره کې یو شمېر پایې درولې وي. هغه زیاته کړه د 215 البدر قلي اردو اړوند سرحدي ځواکونو نن نه یوازې دا پایې له منځه یوړي بلکې د هغوی لخوا غځول شوی اغزن تار یې هم ټول کړ. مې په اساس کې وکولی شو چې یو تاسیسات چې د پاکستان د حکومت له طرفه په فرضي کرښه باندې راوښتي وو نو هغه تاسیسات مو وران کړه.